الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو، الله رب العالمین چې انسان پیدا کړی دی، نو امتحانا الله تعالی شیطان هم پیدا کړي، خو چې د کومې ورځې نه دا انسان پیدا دی، د هغې ورځې نه دا شیطان په دې کوشش کې دی چې دا انسان څنګه هلاک کی، څنګه یې تباه کی، څنګه یې د اسلام نه واړوي او څنګه یې کفر ته او جهنم ته ورسوي. د شیطان شپه ورځ په دې باندې لګیا دی، خپل لښکرې، خپل فوجونه، خپل کشران هغه یې په دې ډیوټۍ باندې لګولی دي چې د انسانان ګمراه کي. د دې وجې نه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې شیطان دا ستاسو دشمن دی، دشمنه. قرآن کې الله فرمایي: ان الشیطان لکم عدو. اے انسانانو، دا شیطان ستاسو دشمن دی. او بیا رب العالمین دا فرمایي چې عجیبه خلک تاسو اے انسانانو چې شیطان ستاسو دشمن دی او تاسو دغه دشمن له د دوستۍ لاس ورکوئ. دشمن چې وي عزیزانو، خلک د هغه سره کور کلی پریږدي، دشمن چې وي د هغه سره مړی ژوندی پریږدي، دشمن چې وي د هغه سره راشه درشه پریږدي، خو چې اسلامي دشمن دی وي، چې الله ورته دشمن ویلی وي. نو الله فرمایي چې تاسو دغه دشمن ته د ورورۍ غېږه مو ورکړې ده، دا مه کوئ. قرآن کې فرمایي: افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی. رب فرمایي چې ما در سره څومره ښه کړي، دا ټول کائنات مې ستاسو د وجې نه ستاسو د پاره پیدا کړي دي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم الشمس والقمر. دا پزمکه کې چې تاسو ته څه ښکاري ستاسو د پاره دی انسانانو، الله وایي ما پیدا کړي. دا نظام شمسی، نظام قمری، الله وایي ما ستاسو د پاره دا برابر کړی دی چې دا ورځ ده، دا د کاروبار او د ګټې وټې د پاره ده، او دا شپه ده د آرام د پاره ده. قرآن کې الله فرمایي: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. استاسو د دې ټولو نعمتونو په مقابله کې را لګیږئ او د شیطان سره چې هم زما دشمن دی او هم ستاسو دشمن دی، د هغه سره دوستی کوئ او د شیطان د بچو سره تاسو دوستانه کوئ. نو عجیبه خلک تاسو. معنا د آیت دا ده چې دې سره دوستانه مه کوئ، دا ستاسو دشمن دی، دشمنه. الله بیا تاوانم بیانوي چې چا د شیطان سره دوستانه کړې ده، شیطان چا ته ښه لاره نه ښیي. شیطان دی یا په کفر کې اخته کوي، یا دی په ګناهونو کې آن تر دې چې جهنم ته دې رسوي. او شیطان دا قسم هم کړی الله رب العالمین په مخ کې
الله رب العالمین ته مخامخ قسم کړی چې فبعزتک لاغوینهم اجمعین. ای الله ستا په عزت مې د قسم چې دا ټول انسانان به گمراه کوم مگر هغه خلک چې هغه نیکان خلک دي، د الله توفیق ور سره ملګری دی او هغوی نه غواړي د شیطان سره دوستانه، نو هغه خلک زه نشم گمراه کولی. شیطان دا وعدم کړی د عزیزانو چې زه به د انسان ته په هر ځای کې په هر شکل او په هر وخت کې په مختلف شکل باندې راځم د دې دپاره چې دا انسان دا گمراه کما. نو رب العالمین فرمایي که څوک د دې شیطان سره بیا دوستانه کوي نو دا سړی به تاواني کیږي. الله قرآن کې فرمایي ومن يتخذ الشیطان ولیا، اے زما بندگانو څوک چې د دغه شیطان سره چې د الله هم دشمن دی او ستاسو د پلارم دشمن دی د آدم علیه السلام، اے لږ غیرت پکار دی په خپل پلار او په مور باندې. د جنت نه چې راویستل همدې شیطان ستاسو مور او پلار راویستی. الله قرآن کې فرمایي یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، اے تاسو دوکه نه کې لکه څنګه چې ستاسو مور او پلار د جنت نه راویستی. نو دغه شیطان چې ستاسو مور او پلار سره داسې دشمنی کړې ده، د آیات مطلب هم دا دی چې تاسو سره دشمنی کوي ولی تاسو ګناه طرف ته ور رابلی. ان الشیطان لکم عدو، ستاسو دشمن دی خو فتخذوه عدوا، دشمنی ور سره کې کور کله ور سم کوي شیطان سره. ولی انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، خپل خلق او خپل ډله دې ته چې دعوت ورکوي په دې خاطره چې دا د جهنم والا جوړ شي. الله قرآن کې ځکه فرمایي ومن يتخذ الشیطان ولیا، چا چې د شیطان ومنلا شیطان سره دوستانه وکړلا. الله فرمایي چې د الله نه علاوه د شیطان سره دوستانه وکړه فقد خسر خسرانا مبینا، ښکاره په تاوان کې دغه سړی پریوتو. ښکاره تاوان امدار چې قرآن به پریدي، حدیث به پریدي او د جنت لاره به پریدي، د الله لاره به پریدي او د جهنم په لاره به ځي. او شیطان ته په یو حالت کې نه پریدي. شیطان دا ویلی دی چې رب العالمین ته مخامخ لګیا دی، دومره بېادبه دی او دومره متکبر دی، دومره غرور پکې دی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے الله ستا سیده لار چې د قرآن هغه سیده لار چې پیغمبر بیان کړی د په احادیثو کې، په دغه ټولو لارو کې به زه کینم د انسان ته. ثم لآتینهم، بیا به راځم د انسان ته من بین ایدیهم، مخامخ به دوکه کومه که مخامخ را منی انسان پوی شو، ومن خلفهم د شا طرفه به راځم ځان به ورته نښیمه او وسوسې به وراچومه، که هغې طرفه مې موسو نه شو عن ایمانهم د ښی طرفه به پرې راځم، د ګس طرفه به راځم، خو دا انسانان به ضرور ګمراه کومه. نو زما عزتمند ورونو د دې خلاصه دا شوه چې شیطان زمونږ دشمن دی. الله هم ویلي یا ستاسو دشمن دی، بیا یې مونږ ته ویلي فاتخذوه عدوا، دشمني ورسره وکړئ. ټول فسادونه چې په دې دنیا کې کیږي غټ سبب دا شیطان دی چې انسان خبره مني. اوس عزیزانو دا خو مونږ ته پته ده چې شیطان زمونږ دشمن دی، خو دا شیطان اوس مونږ ته دا اکثرو خلکو ته پته نشته چې دا شیطان په مونږ په کومه طریقه ګمراه کوي، په کوم ځای کې مونږ ته جمپونه جوړ کړي دي، په کوم ځای کې مونږ ته خنډونه جوړ کړي، په کوم ځای کې مونږ ته کویان کنستي دي چې هغې ته مونږ ورغورځوي. نو د علماو ډیره شکریه ادا کوئ عزیزانو، خاص کر د امت هغه علما چې مخکې تیر شوي سلف صالحین، علماو د قرآن او د حدیث نه دا مسلې راویستې دي په اسانه طریقه چې مونږ پې پوهېږي. اوس که قرآن ته شروع کې د سورې فاتحې نه واخله والناس پورې، نو مونږ او تاسو عام خلک به دومره اخذ ونه کړو، دومره به په مطلب پوه نه شو. که یو عالم راغی هغه به راته ټول د قرآن خلاصه راته په یو ګنټه کې بیانولی شي، داسې ده که نه ده؟ امام ابن القیم رحمه الله دام په امت کې یو غټ عالم تر شوی د نن نه څه د پاسه 600 کاله مخکې
هغه یوه وړه رساله لیکلې ده، تقریبا ټول ټال په 2 یا په 3 پاڼو کې راګیرېږي، خو علم پکې ډېر غټ دی او د قرآن او د حدیث نه راغونډه کړي چې شیطان غټې غټې لارې دي، غټ غټ کویان دي چې هغې موږ ته کنلې دي. یا به دې په دې کوی کې غورځئ، که په دې کې کامیاب نه شو په دې کې به دې غورځئ، که په هغې کې هم کامیاب نه شو په دې کې، نو تا ته ټولې لارې بندي کړي دي. قرآن کې خو ویلو چې په هره لار کې به ورته کښېنم. علماو دا بیان کړي چې دا کمې لارې دي. د ټولو نه اول چې شیطان کوشش کوي چې تا پکې ور وغورځي او تباه دي کړي، برباد دي کړي، عزیزانو هغه کفر او شرک دی چې تا په کفر کې اخته کړي. د شیطان غټ مطلب هم دا دی چې کله تا کافر شوې او ته مشرک شوې بیا نور تا ته څه نه وایي، ځکه شیطان په خپله کافر دی، په خپله مشرک دی، نو تا هم د ځان سره اخته کوي. کفر دې ته ویل کېږي عزیزانو چې قرآن نه منم، حدیث نه منم، الله نه منم، رسول نه منم، یا د قرآن یو آیات نه منم، د قرآن یو حکم نه منم. ټول قرآن منم مثلا، خو یاره دا 2-3 سورتونه نه منم. دا ټول د شیطان وسوسې دي چې انسان پکې اخته کوي. اول خو کوشش دا وي چې انسان بالکل تا منې د قرآن نه انکار کوي، لکه عام کافر چې دي، په شرک کې د اخته کوي، لکه هندوان دي د بوتانو بندګي کوي، په دې کې تا ورغورځوي. عزیزانو دا د شیطان اولنی ارمان دی چې کله دا ارمان پوره شي نور هغه انسان به ډېر نه چیړي. ولی وجه دا چې د هغه مطلب پوره شو، دا جهنمی شو، که په دې حالت کې مړ شو د کفر په حالت کې. د دې وجه نه ستاسو خیال دی عزیزانو، په دې یورپ کې چې څوک وي د انګریزانو سره کافرو سره چې اوسېږي، د هغوی د اخلاقو ډېر کوشش کوي، ډېر صفت یې کوي، ویره ډېر ښه اخلاق یې د انسان ډېر قدر کوي، او دا حقیقت دی. وجه دا ده چې د شیطان غټ ارمان پوره شوی چې کافران کړي، نور هغې ته څه نه وایي، نور یې لښکرې د مسلمانانو ته رالیږلي دي چې دوی نه ناامیده دي، کافران کېږي نه، مشرکان کېږي نه، خو په نورو بد اخلاقیو کې اخته کوي، په دې ګناهونو کې اخته کوي، په حسدونو کې، په کینو کې، په غیبتونو کې، په ظلمونو کې، په قتلونو کې، په ډاکو کې، په دې کې دې به اخته کوي. دارنګې عزیزانو کله کله د شرک دویم قسم دی. مونږ او تاسو الحمدلله دا خو پیژنو که نه چې هندوان دا شرک کوي، د بوتانو بندگی کوي. مونږ او تاسو خو د بوت بندگی نه کوو الحمدلله. نو مونږ مسلمانانو باندې شیطان بیا دا کوشش کوي چې د شرک یو دویم قسم دی، هغه د انسان اعمال بربادوي، د انسان اعمال ختموي، او د انسان ته پته نه لګي چې زه په شرک اخته یم. هغې ته ویل کېږي ریا، دکلاوټ، ځان ښودل. نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل ان اخوف ما اخاف علیکم، وایي زه چې ډېر یریږم په تاسو ای زما امتیانو، هغه د دې نه چې شیطان به تاسو په هغه پټ شرک، شرک الخفي کې، په پټ شرک به مخته کې. روایاتو کې راغلی دی کدبیب النمل، داسې پټ دی لکه د میږي په رفتار، د میږي په مزل چې د انسان په بدن کې څوک پې ډېر نه پوهېږي، داسې پټ دی دغه شرک، او انسان به پکې اخته شوی وي او ټول اعمال به برباد شوي. نو شیطان تا په دې کې اخته کوي. ته خو ماشاءالله ښی ایمان دې راوړې، مسلمانې، مؤمنې، خو چې نیک عمل کې شیطان درته راشي، وای اجي صاحب نیت پکې دا وکړه چې خلک مې تعریف وکړي، خلک مې صفت وکړي، او چې څوک دې صفت کې ډېر ته خوشحالېږي، او که څوک دې صفت نه کوي پخپله لګیایي چې یاره ما داسې صدقات وکړل، وس والله فلاني ځای کې مې غریبانانو سره داسې وکړل، په فلاني ځای کې مې داسې د خیر کارونه وکړل، او د شپې چې کومو راپاسېدم او د سپو ډېره غپا وه، بل ته تپوس وکړي ولې، و یاره تهجدو ته راپاسېدل همدا اوس د خلکو ته شوکوي چې زه تهجد کوم. ټول اعمال په دې سره برباد شي. عزیزانو دا هم ګوره خطرناک بیماري ده او د شرک قسم دی، او اکثره مسلمانان په دې کې اخته کړي که نه دي. دی خو ته خو غری په غرور کې، په تکبر کې چې زه مسلمان یم او زه به جنت ته ځم، خو په ورځ د قیامت به در پسې رجسټر راوځي چې الله به درته وایي چې دا عمل دې زما دپاره نه و کړی، دا عمل دې د انسانانو د وجې نه په دې خاطر کړی چې ستا تعریف، ستا صفتونه او ستا قدر خلک وکړي. د دې وجې نه زما عزتمندو دا یو روایت واورئ، دا بس دی په دې باب کې چې نبی علیه السلام فرمایي، ډېر د ویرې والا حدیث دی چې اولو من تسعر علیهم النار، اول چې
دا د جهنم اور پې بلیږي، جهنم ته ورغورځېږي. دا هغه خلک دي چې مؤمنان دي په دنیا کې، ایمانونه راوړي، منځونه به کول، زکاتونه به ورکول، حتی د خپل بدن به د الله په لار کې ټوکړه ټوکړه کو، شهید شوی به او جنگونه به کړي، جهادونه به کړي، علمونه به خواره کړي، خو الله به اول جهنم ته دا مسلمانان دا مؤمنان ورارتوي. ولی الله به ورته ووایي چې تا په دنیا کې څه کړي؟ شهید به وایي چې الله خپل بدن، خپل ځواني، خپل دا ټوکړه ټوکړه بدن مې تا ته راوړی دی او ما ستا په لار کې جهادونه کړي. الله به ورته وایي کذبته، دروغجنې، ستا په زړه زه خبر وم، تا په دې خاطر کړي وو چې خلک راته جرأتمن، بهادر، شجاع، دلیر دا راته ووایي او هغه درته ویلی شوي، تا زما دپاره نو کړی. ملایکو ته به ووایي چې پړ مخې ور وغورځوئ د جهنم ته. دغه شانتې سخي به راولي، اجي صاحب به یې مالونه به یې لګولي، هغه به وایي چې ربه ما خو یو غریب هم نه دی پرېښی، هر چاته به مې ستا دپاره پیسې ورکولې. الله به وایي کذبته، دروغ دی ویل، زما د وجې نه دین دي ورکړي، بلکې دا دی په دې خاطر چې خلک وایي چې دا اجي صاحب خو ډېر سخي دی، ډېر غټ زړه الله ورکړی او د پیسو اړو له پروا نه ساتي. الله وایي زما دپاره دې نه کړی، د نوم دپاره دې کړی. الله به وایي پړ مخې د جهنم ته ور وغورځوئ. عالم به راولي، شپه ورځ به بیانونه کړي، قرآن به خلکو ته بیان کړی، علم به خلکو ته خور کړی. الله به ورته ووایي چې زما دپاره دې نه دي کړي، دې دپاره چې خلک د صفتو کې چې علامه صاحب دی، ډاکټر صاحب دی، مفتی صاحب دی، شیخ صاحب دی، مولانا صاحب دی، قاری صاحب دی، په دې دپاره دې کړي. الله به وایي پړ مخې د جهنم ته ورغورځوئ. نو زما عزتمندو ورونو، دا څومره خطرناکه بیماري ده. دې اعمال کړي دي خو چې نیت دې پکې خراب و، د دنیا مخلوق دې مقصد و، الله رب العالمین به دې هغه جهنم ته ورغورځوي. نو شیطان دا کوشش کوي چې ستا اعمال بربادوي. د ټولو نه اول څه شی شو عزیزانو؟ اول دا شو چې تا په شرک او په کفر کې اخته کوي. دویم چې کله د دین نه امید شي شیطان، هغه دویم کوي چې تا ته کنسته هغې ته بدعات وایي. بدعت دې ته ویل کېږي عزیزانو چې په دین کې نوی کار پیدا کول او ته ثواب ګڼې او هغه نه الله ویلي، نه رسول کړی، نه صحابه کرامو کړی، نه تابعینو کړی، او ته وایې چې زه یو عمل ما پیدا کو او په دې کې ثوابونه دي. که هغه عمل د زړه سره تعلق لري او که د بدن سره لري، لکه مثلا بعضې عقیدي خلکو پیدا کړلې هغه په 4 او په 3 صدۍ کې چې د الله تعالی د نومونو نه انکار وکړو. جهمیه ورته وایي، معتزله داسې فرقې پیدا شوې، مرجئه ورته وایي چې مونږ بس الله منو خو د الله صفات نه منو، نعوذ بالله. او مسلمانان منځونه به کول، تهجد به کول، خو په دې ګنده عقیدو کې اخته شو. دارنګې عزیزانو کله په عمل کې، لکه عام د مثال په طور چې ښه پوه شئ، اوس د عام چې عید میلاد النبی کېږي، دا یو مثال دی. نبی علیہ السلام پیدا شوی د پیدایش په ورځ باندې، نه نبی علیہ السلام په خپل اختر مناو کړی دی، نه صحابه کرامو مناو کړی. ابوبکر صدیق څومره مینه وه د نبی علیہ السلام سره، خو داسې کله نه دی ویلي چې راځئ د نبی علیہ السلام په ولادت باندې جشن مناو کو. نه نورو صحابه کرامو، نه تابعینو، نه امامانو، هیڅ چا نه دی ویلي. په 4 صدۍ کې شیعګان راغلل، فاطمین ورته وایي چې یاره نصارا د عیسی علیه السلام جشن مناوئ، مونږ یې ولې نه مناوو؟ نو دې ته اوس دین وایي، دې کې ثواب دی. نو علما ورته ځکه وایي چې دا بدعات دی، دا په دین کې دا نشته دی. نو شیطان راځي تا ته یو داسې کار هغه ښایسته کوي چې هغه نه الله ویلي نه رسول ویلي. ته به ظاهر کې ښایسته یي، سوچه سوچه ګیره، غټ غټ ویښتانه، ښایسته په سنت طریقه باندې برابر، قرآن به دې په لاس کې، حدیث به دې په لاس کې، خو په بدعاتو کې به اخته کړی. او بدعات کې چې سړی اخته شو هغه ته به توبه هم نه وباسي، ځکه دې ته هغه نیک عمل وایي. نو بدعاتو نه ځان ساتل زما عزتمندو ورونو، د بدعاتو ډېر قسمونه دي، خو داسې د مثال په طور چې پوه شئ پې. نو چې کله په بدعاتو کې شیطان ناکام شي، بیا دریم کوي موږ ته کنستی عزیزانو، او په دې دریم کې اکثر مسلمانان اخته دي. تاسو خپله سوچ کوئ، هغې ته ویلی کېږي غټ غټ ګناهونه. چې اوس پوه شو چې دا مسلمانان دي، ایمان قوي دی، نو اوس به موږ څنګه چلو کو؟ موږ به شیطانان لخکرې خواره کی، څوک په زنا کې اخته کی، څوک په قتل کې چې ورشه د مسلمان دا وینه توی که څومره مسلمانان وجلی کېږي. د چرګ وینه دا ارزانه ده او اسانه ده،
ګرانه ده، د چرګ وینه خلکو ته ګرانه ده او د هغوی تویول ورته ګران دي، خو د انسان وینه تویول هغه ورته اسانه ده. داسې ده که نه ده؟ دا څومره په لسګونو په سلګونو مړي کېږي، مسلمانان وژلی کېږي، همدا مسلمان یې وجني. دا ورته چا شیطان ورته راخیسته کړي دي په نن خبرو باندې، په معمولی د ماشومانو په خپل کور کې جنگ دی، په کوڅه کې بس دغه ټوپک راواخلي او 15 کس هغه پې مړه کړي عزیزانو، 6 کسان پې مړه کړي، د کلونو دشمنیان یې پې کوي. غیبت ته وګورئ، په مجلس کې ناستې مسلمانانو غیبتونه به کوو، تهمتونه دروغ څومره ډېر ویلی کېږي، دارنګې پردی حق خوړل حرامه، دارنګې د مور او پلار نافرمانی کول، ظلم کول، د چا ځمکه قبضه کول، د چا په کور باندې قبضه لګول، دا ټول غټ غټ ګناهونه دي که نه دي؟ نو شیطان په دې طریقه باندې راځي. کبیره ګناه دې ته ویل کېږي عزیزانو چې شریعت کې د هغې دپاره حد ذکر وي. لکه مثلا غلا دې وکړله، حد وله ذکر دی چې لاس دې کټ کا، یا قصاص مثلا قتل دې وکړو سر دې کټ کا، زنا دې وکړه او شادي شده وي په کاڼو یې وله چې مړ شي، که غیر شادي شده یو کال به د کلي نه شړې او 100 دورې به د خلکو په مخ کې وي. دا ټول حدونه دي. که شراب دې وسکل 40 دورې دي په هغې باندې، تهمت دې بهتان دې په چا ولګو، په پاکدامنه ښځه په پاکدامن سړي باندې، په دې باندې خپل حد راغلی دی، 80 دورې به وهي. او یا کبیره ګناه دې ته موایي چې د هغې سزا ذکر وي. لکه مثلا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، په ورځ د قیامت 3 قسمه خلک دي چې الله ورسره خبرې نه کوي د رحمته، ولا ينظر إليهم، نه ورته د رحم په نظر ګوري، ولا يزكيهم، نه د ګناه نه پاکوي، ولهم عذاب أليم، دردونکي عذاب به ورکوي. دا څوک دي؟ اول المسبل ازاره، چې نارینه دی او خپلې پنسۍ د ګیټکو نه ښکته ساتي، څومره سخته ګناه. ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، جهنم دې د داسې خلکو دپاره، او الله ورته نم ګوري، الله یې پاکویم نه، الله به ورله عذاب هم ورکوي. نو اوس وګورئ د دې ګناه سزا ذکر ده که نه ده ذکر؟ په آخرت کې دې ته وعید وایي. دویم نبی علیہ السلام به وفرمایل المنانو، زباتنه کوونکې، او دا زمونږ په دې پښتنو کې ډېر زیات دی چې چا سره ښه وکړي ټول عمر ورته بیا هغه یادوي چې ما در سره دا کړي او ما در سره دا کړي. خاص کر دا مسافر دلته هم چاله دې ویزه وکړله، بس به ټول عمر هغه درته یادوي چې او ته کلي کې خو ستا اړو حیثیت نه و، ما درله ویزه وکړه، اوس راځې او زما په مخ کې خبرې کې. دا زمونږ او ستاسو اکثر اعمال په دې باندې بربادېږي عزیزانو. دا زباتنه به نه کې په چا، هر عمل د الله دپاره کوئ. یو چا سره دې ښه کول اول نیت صحیح کا د الله دپاره. بس اکثره خلک داسې وایي یاره بس دا مې ورسره وکړل چې بیا به دا خلک وایي چې ورور یې دی، ترزوی دی، او ده ولې تپوس ونه کړو او بیا سبا ورته مجلس کې یادوي. نو نبی علیہ السلام وایي د دې سړي دپاره همداسې سزا ده. دریم نبی علیہ السلام ویل المنفق سلعته بحلف کاذب، یو سړی چې خپل سودا، خپل کاروبار او خپل بزنس په دروغو قسمونو باندې مخکې بوزي. قسم به وکړي چې د الله په ذات قسم چې دا بس په 15 ریاله راغلی، په 15 روپۍ، او بس 50 حلالې راته پکې رابخه، او دروغ به وایي. نو دا په دروغو باندې شیزونه خرڅول، قسمونه کول، د داسې خلکو دپاره دغه سزاګانې دي او دا غټې غټې ګناهونه دي. نو داسې غټ ګناهونو کې نن سبا امت څومره اخته دی عزیزانو. شیطان کامیاب دی که کامیاب نه دی؟ وعده کړې وه او الله ویلي و چې ابلیس په خپل ګمان هغه پې رښتیا کړو. د ابلیس دا ګمان و چې زه به ګمراه کوم، اکثره مسلمانان او انسانان یې ټول ګمراه کړي دي عزیزانو. دا هم ګناه کبیره ده چې بعضې انسانانو ته د شیطان په زړه کې دا ور اچولي چې بس صرف ایمان راوړه دا بس دی. مونږ پښتانه سوی او دې ته مرجعه وایي. دا هم په امت کې وډله پیدا شوه. مرجعه دې ته ویلی کېږي چې هغوی وایي چې صرف په زړه کې ایمان راوړه او کلمه ووایه، که مونځ کې او که نه کې، که روژه نیسي او که نه نیسي، بس اهم شی دا زړه دی چې زړه صفا ساته. نو هغوی وایي چې هیڅ اعمالو ته ضرورت نشته. دا د ټولو نه لویه ګناه ده او اکثره مسلمانان په دې کې واچول. اوس په دې زمانه کې هم دا مرجعه دا ډېر دي. مرجعه په دې عامو خلکو کې دا دي چې چاته سوی چې لکه ګناه مه کوه، مونځ له راځه، صدقات کوه، زکات هغه یره جي زما زړه صفا دی، نیت مې ډېر صفا دی.
مونځ نه کوم خو زړه مې ډېر صفا دی او الله به مې په دې بخي. دا مې اورېدلي که نه مې اورېدلي؟ دا په حقیقت کې شیطان دوکه کړي دي. شیطان ورته په دې زړه کې دا ښایسته کړي دا خبرې. نو زما عزتمندو دریم هغه دا دی چې انسان شیطان ګمراه کوي. دریم کوي، دریم کنډو او دریم جمپ چې تا ته جوړ کړی دی په ګناه کبایرو کې، په غټو غټو ګناهونو کې. دې تم سوچ پکار دی چې هر ګناه له مخې له ورتلې پوه شي چې شیطان در پسې دی. په دغه ټیم کې د شیطان نه پناه غوښتل. څلورم چې شیطان تا دوکه کوي هغې ته صغایر ویلی کېږي، واړه واړه ګناهونه چې په وړو ګناهونو کې دې اخته کي. بس ته مړه بس خلک ډېر غټ غټ ګناهونه کوي که ما پکې دا وکړم دا څه. اکثره خلکو ته ما اورېدلي که نه واړه ګناهونه معززانو دام انسان هلاکوي. د وړو ګناهونو یو مثال علماو بیان کړی، ډېر مثالونه دي. لکه مثلا یوه زنانه ده په لاره روانه ده او ته یو نظر وګورې، دا اول نظر کول او د زړه په اراده باندې دا ګناه صغیره ده، خو چې بیا بار بار ورته ګوري دې نه بیا کبیره جوړه شي، غټ ګناه جوړه شي. خیال همدې خبرې ته ځان پوه کړئ په مسله باندې. دا شیطان اول تا ته یو نظر د پاره چې یو نظر خو وګورم، بے نظر پسې بل نظر. نبی علیہ السلام د دې وجه نه فرمایي چې لا تتبع النظرة النظرة، یو نظر چې د غلط ولګي د بل نظر هغه مه لګوه. او د دې لنډ مثال نن سبا عزیزانو دا نوجوانان څومره په ګناهونو کې اخته دي، د موبایل په دې فتنو کې عام په داسې بازارونو کې ګرځېدل. او دا چې دی دا به انسان غټو ګناهونو ته راکش کوي چې نظر د غلط استعمال کو. دا نظر چې دی دا د شیطان غش دی، بعضو روایتو کې راغلي دا د شیطان غش دی. په دې باندې تا ښکار کوي او تا به نورو ګناهونو ته راکش کوي، زناګانو ته دې راکش کوي، نورو ګناهونو ته. نو صغایر ډیر مثالونه خاصه د مثال په تور باندې به دې په وړو وړو ګناهونو کې اخته کوي. خدا یاد وساتئ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ایاکم ومحقرات الذنوب، اے زما امتیانو ګناه او وړه ګناه ته وړه ګناه مو وایي تاسو، ځکه دغه وړه ګناه چې دا تاسو هلاکوي. مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې پیش کو چې قوم نزلوا بفلات من الارض، چې د خلک راجم چې په دشته کې روان وي، په دشته کې روان وي او د دوی اور ته ضرورت وي پخلی ته. نو یو سړی لاړ شي یو لرګی راوړي، د یو لرګي نه څومره جوړ شي، یو غټ ګېډۍ ته جوړ شي که نه، او هغې نه ډېر اور پې بلیږي. نو لکه څنګه چې د یو لرګي نه ګېډۍ جوړېږي، په عربي کې بل متل دی ان الجبال من الحصا، د یو کاڼي نه غر جوړېږي. دغه سان د دې وړې وړې ګناه نه بې غټه ګناه جوړه شي. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فکذلک شأن محقرات الذنوب، شأن محقرات الذنوب، دغه شان د وړو ګناهونو مثال دی لکه یو کاڼی چې را جمع کې د هغې نه غټه باجري جوړه شي، غټ غرتې جوړ شي، یو لرګی چې را جمع کې د هغې نه غټ ګېډۍ جوړ شي. دغه شان چې یوه ګناه ته وړه کې د هغې نه یو غټه سلسله د ګناهونو جوړه شي، تر دې چې تجتمع علی العبد، بنده باندې راجم شي او دا بنده پروانه حتی تهلکه، دای تباہ او برباد کی چې ډیر شو در باندې به دې بربادی کنه. نو زما عزتمندو دی وړه ګناه تم وړه ګناه مو وایا. علی رضی الله عنه به ویلا وای دې ته مه ګوره چې دا وړه ګناه ده که غټه ده، دې ته وګوره چې ته د چا خلاف کې، د الله خلاف کې کنه، د الله رب العالمین خبره نه مني. نو شیطان سلورمه اغا کنده او سلورم کوی، سلورم اغا خطرناک اغا جالی چې مونږ ته اغا غزولی دی هغه د وړو ګناهونو په دې دی ګمراه کوي. پنځم عزیزانو په مباحاتو کې اکثره خلک اخته کی. مباح دې ته ویل کېږي چې په کولو کې ګناه نه، په نه کولو کې، په کولو کې هم ګناه نه او نه پکې ثوابي. خیال دې خبرې ته که دی وکړو دی ونه کو، په کولو کې ثواب نشته، په پرېښودلو کې ګناه نشته. مثال په طور لکه یو سړی دی گیم کوي، کرکټ کوي، خو داسې کرکټ نه چې ته پې مونځ پرېږدې، داسې فوټبال نه چې ته پې مونځ پرېږدې، په منځ کې پې جواري کې، دارنګې په منځ کې پې جګړې کې او خپل منځ کې پې دشمنیانې کې، دا نه ګوره. لکه نن سبا په ګنټو ته خلک ناست دي د منځونو پروا نه ساتي، دا به ګناه کبیره ده. خو عام مازدیګر کې مثلا ته راووتې په جمعه کې یو ځله او په داسې ټیم کې تا گیم وکړو، کرکټ دی وکړو، فوټبال دی وکړو، یوه ګنټه نیمه منډه دی ووهله، په دې خاطر باندې چې زیاره صرف دا ذهن آزاد کم، دا مباح عمل دی.
په کولو کې ګناه نشته، په پرېښودلو کې ثواب نشته. خو دا شیطان راشي تا په دې کې اخته کوي. نن د تاسې 1 غنټه ووایي، سبا له دې په مونځ باندې وراړوي، بل سبا له به په قمار کې، بل سبا له به په جواري کې. ټول خلک نن سبا تاسو وګورئ په دې کلو کې او په دې ښارونو کې ناستې د ټیوینې لګولي، هم د دې کرکټ په وجه باندې جواري کوي، د دې کرکټ په وجه باندې خلک خپل کورونه خرڅوي، حتی داسې هم پکې شوي دي چې خپلې ښځې خپل بچي پکې خرڅوي په دې دغه باندې. نو دا څه وجه چې ته په یو وړوکي ګناه کې اخته کړې، مباحاتو کې. مباح په حقیقت کې ګناه نه ده، خو شیطان ټارګټ ډېر لري وي، هلته دې بیا رسوي. نو عزیزانو دې ته به هم ګوري چې دا شیطان ما په دې طریقه باندې ګمراه کوي. ومه طریقه عزیزانو چې شیطان دې خطا کوي هغه داسې چې کله یو غوره عمل دی او یو لږ غوره دی، ډېر غوره نه دی، بس شیطان تا ته وایي چې دا عمل وکړه او دا پرېږده. لکه مثال په طور یو د علم مجلس دی چې ته مسله زده کړې او یو ذکر دی، بس ته وایې یاره د دې په ځای چې یو 2 رکعاته نفل وکړم دا تې غوره ده. دا هم شیطان دوکه کړلی. اوس 2 رکعاته نفل کول دی کې ثواب دی، خو شیطان دلته اوس د علم مجلس شته دی، د الله او د الله رسول خبرې کېږي، ستا زړه کې نورانیت راځي. شیطان دې په دې طریقه باندې تا د دین نه اړوي چې یاره ما خو هسې مونځ وکړو. بعضې خلک که خیل هم کړی په جومات کې ترجمه کېږي، یو عالم وي یو ملا وي د قرآن ترجمه کوي، دا بل سړی هسې قرآن کولاو کې خپل تلاوت کوي. اوس په دغه ټیم کې په ده کې شیطان دی، شیطان دوکه کو. ځکه د علم فضیلت پیغمبر فرمایي فضل العالم علی العابد، یبه د عالم فضیلت په عابد باندې ګوره داسې دی که فضل القمر علی سائر الکواکب. لکه دا سپوږمۍ د 14مه سپوږمۍ دا چې په ستورو څومره غوره ده، څومره رڼا لري، د هغې نه څومره فضیلت دی په ستورو باندې، دغه شان په عابد باندې د فضیلت دی. ته د علم د مجلس نه واړولې او اذان لې اخته کړلې، نو کله شیطان په دې باندې تا دوکه کوي. یوه اخیره او ومه چې امام ابن القیم رحمه الله دا ومه کنده د شیطان هغه ذکر کړی، هغه دا ده چې په یوه طریقه هم شیطان کامیاب نشي. عزیزانو بیا داسې کوي دا شیطان نورو انسانانو ته وسوسې وراچوي او ستا په خلاف استعمالوي. راشي څوک به در باندې د کفر پتو ولګوي، څوک به در باندې ووایي چې نوی دین دې راوړی، څوک به در پسې ټوپک راوالي په وبه دې ولي، او څوک به درته کنځلې کوي، څوک به دې مال واخلي، څوک به دې د کلي نه وباسي. نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې جوړ کړل که جوړ یې نه کړل. د شیطان چې هیڅ یې وس ونه شو، خلک یې ورته راپورته کړل، نبی علیه السلام یې د مکې نه هغه ویستو، مجبوره یې کو. حتی خلک یې ورته یو ځای که داسې په هر زمانه کې د حق پرست عالم او د حق پرست سړي سره داسې کېږي، دا د شیطان هغه دسیسې دي. نو زما عزتمندو ورونو په اخر کې هم خبره هغه دا ده چې رب العالمین موږ ته په قرآن کې بار بار ویلی دي چې ای زما بندگانو، دا شیطان چې دا ستاسو دشمن دی، په مختلفه طریقه باندې تاسو له راځي، په مختلفو لارو تاسو تباه او برباد کوي. خو ګوره په یوه لاره کې تاسو خبره ونه منئ، ځکه چا چې د شیطان خبره ومنله رب العالمین فرمایي قال اذهب، ای شیطان ته لاړ شه، فمن تبعک منهم، چا چې د دې شیطانانو نه ستا د دې انسانانو نه ستا تابعداري وکړله جهنم به ځای وي، جهنم ته ورتګ دی. رب العالمین به فرمایي فمن اتبع هدایا، او که د شیطان په مقابل کې چا د دې قرآن خبره ومنله، چا د الله خبره ومنله، نو الله فرمایي فلا یضل ولا یشقا، دا انسان به بدبخت نشي، دا انسان به گمراه نشي چې څوک قرآن پسې لاړو. نو معنا دا چې د شیطان نه بچاو غواړي قرآن سره کېنه. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، د څوک چې د قرآن نه مخ اړوي دا به بیا دا انسان چې کم دی دا به په تنګه زندګۍ کې اخته کېږي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د شیطان د مکایدونه، د شیطان د وسوسونه، د شیطان د چلونو نه بچ وساتي. او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په نیکو اعمالو کې د یو بل نه مخکې کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.